طالبانو د اسلامي نظام د څرنګوالي په هکله خپل وضاحت خپور کړ. موږ څه ډول نظام غواړو؟ دا د طالبانو د هغې مقالې عنوان دی چې د دوی رسمي موقف څرګندوي او د راتلونکي اسلامي نظام د څرنګوالي په هکله یې پکې معلومات خپاره کړي. طالبانو په دې مقاله کې ویلي چې تحریک د فساد، ظلم او ناروا د له منځه وړلو او په هیواد کې د یو مرکزي اسلامي حکومت د قیام په موخه تاسیس شوی. نو ځکه په وینا یې له افغانستان وروسته د مبارزې دوه لوی او مهم هدفونه لري چې د افغانستان خپلواکي او اسلامي نظام قایمول دي. چې کابل رژیم او یو شمېر یرغلپلوه رسنۍ او ښوونکي بار وایي چې طالبان څه ډول اسلامي نظام غواړي. دوی په عارفانه تجاهل سره په خلکو کې د تشویش خپرولو هڅه کوي او غواړي چې اسلامي نظام یو نابلده او نه پیلېدونکی سیستم وښیي. طالبانو زیاته کړې اسلامي نظام نه په نظري لحاظ او نه هم په علمي توګه کوم مبهم سیستم دی. په قرآن کریم کې حادثو او فقه کې د اسلامي نظام تعریف، ماده او اصول بیان او تدوید شوی او په علمي لحاظ اسلامي نظام سلګونه کلونه حاکم پاتې شوی. د اسلامي نظام د امن او صفت په سیوري کې د نړۍ بیلابیلو کفارو په امن ژوند تیر کړی او د اسلامي نظام په سقوط سره نړیوال له خورا ډیرو او پراخو زیانونو سره لاس او ګریوان شوی. خو متاسفانه چې اوس اسلامي نړۍ د خپلو نمک حرامو بچیانو د خیانت له امله د اسلامي نظام له حاکمیت څخه بې برخې او د سیکولریزم او کمونیزم د واک او جبر له مختلفو بڼو ځورېږي. طالبانو د مقالې په منځ کې د دې پوښتنې ځواب ویلی چې موږ افغانستان کې څه ډول نظام غواړو. طالبانو په دې مقاله کې د اسلامي نظام د څرنګوالي په هکله خپل وضاحت په دې ډول خپور کړی او زیاتوي: موږ په ګران هیواد کې داسې اسلامي نظام غواړو چې قاتل قصاد شي، لاره ښه کوونکي ته خپله سزا ورکړل شي، پر زناکار حد تطبیق شي، د ظالم لاس له ظلم څخه لنډ شي، مظلوم د ظالم له ظلم څخه خلاص شي، رشوت خور په سزا ورسي، له غاصبینو د بیت المال او مظلومو هیوادوالو حقوق بیرته واخیستل شي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ښځو ټول حقونه پکې خوندي وي، په میراث کې حق ولري، په بدو کې ور نه کړل شي، د نکاح او خاوند د انتخاب حق ثابت، پر پاکلمنې ښځې تور پورې کوونکی په دورو ووهل شي او ښځه په تعلیمي، صحي، تجارتي او اجتماعي چارو کې د شرعي په رعایتولو سره ټولنې ته خدمت وکړي. طالبانو د اسلامي نظام نورې مادې په وړاندې توګه ذکر کړي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې منځ کې بشپړتیا مو حفظ وي، هیواد کې مو پردي پوځونه، انجنبي فکر او عربي قانون واکمن نه وي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې دینی ارزښتونه، ملي ګټې، خپل کلتور او روایت مو محفوظ وي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ولس حیثیت او حریم خوندي وي، د خلکو سر عزت، ناموس او مال ته څوک په بده نشي کتلی او د ژوندانه ټولې چارې مو د شریعت مطابق وي. دغه راز طالبانو زیاته کړې: موږ ته هغه نظام په هیڅ صورت کې د منلو او زغملو وړ نه دی چې د ملت قاتل پکې مارشال وي، غل پکې قاضي وي، غاصب پکې سارانوال وي. مقاله کې راغلي: موږ داسې نظام نه غواړو چې ولسمشر پکې په ویاړ سره خپله اصلي دنده د نیویارک او واشنګټن ساتنې ګڼي او د همدې دندې ترسره کولو لپاره افغان ماشومان او میرمنې قتلوي، مسجدونه، مدرسې، ښوونځي او روغتونونه بمباروي او د یرغلګرو قاتلو جنرالانو په غاړه کې ګلونه اچوي او مډالونه ورکوي. طالبان وایي: موږ داسې نظام نه غواړو چې د ولسمشر دفتر کې اداري او اخلاقي فساد ته رسیدلی وي او همدا شرمونکي او کرغړن اعمال د چارواکو په عزل او نصیب کې ټاکونکي رول ولري. د طالبانو په خبره موږ داسې جمهوریت نه غواړو چې د واک ساحې ته د جمهور رئیس له خبرتیا پرته د یرغلګرو ځواکونو ملکي او فوزي مشران راځي، جمهور رئیس هلته او د خپلو ساتونکو په لیکه کې دروي. په آخره کې طالبانو ویلي: موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د نر او ښځې، لوی او کوچني، مسلمان او کافر حقونه پکې مراعاتیږي، د امن او عدالت یوه نمونه وي، د خپلو حقونو دفاع وکړي او استقلال وساتي، هر یرغلګر او بلواګر ته تاریخي شکست ورکړي او د خپل دین، هیواد، خلکو عزت، ګټو او حیثیت ساتنې تر هر څه لومړیتوب ورکړي. زیاتوي: پر دې واقعیت سترګې نشي پټولی
چې تر بل هر سیستم په اسلامي حکومت زموږ معنوي او مادي ګټې ډېرې خوندي کیدای شي، ځکه اسلامي نظام زموږ د اشتراک هغه نقطه ده چې ټول قومونه او قریشونه خپل حقونه او ګټې پکې وویني، او دا هم یوازې اسلامي نظام دی چې یو ترقي او پیاوړی افغانستان تضمینولای شي.